د طالبانو پر ضد د پاکستان تازه الزام او د مجاهد سخت غبرګون. وایي پاکستان کې د نن امنیتي ستونزې تاسو پورې اړه لري، موږ یې مسؤل نه یو. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ټي ټي پي او نور پاکستان ضد قومندانان چې په افغانستان کې اوسي پاکستان ته وسپاري. نوموړي نن چهارشنبه په یوه مرکه کې ویلي چې پاکستان به د دغه هیواد د قوانینو له مخې د دغو عناصرو پر ضد اقدام وکړي. هغې وویل چې دوی د یادو قومندانانو پر ضد کافي شواهد لري. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پاکستان له لوري د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر مرکز د شوي برید په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاوې ردوي او وایي یاد برید له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي تلویزیون د چهارشنبې په ورځ د لیندۍ 22مه د دغې ډلې د ویاند ذبیح الله مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی. مجاهد په دغه پیغام کې هغه ادعاوې ردوي چې ګواکې دغه برید له افغانستان رهبري شوی. نوموړی وایي لومړی خو متاسفه یو چې په پاکستان کې داسې پیښه شوې، دویم دا چې دا برید له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا ادعا ډیره بې ځایه ده. ذبیح الله مجاهد د یاد برید په اړه د پاکستاني چارواکو د تورونو په غبرګون کې ویلي دوی د خپل امنیت ساتلو ته پاملرنه وکړي. هره مسئله پر بل هیواد تاوانول د مسلې حل لاره نه ده. موږ په دې اړه څېړنې کوو. د طالبانو ویاند په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر مرکز د برید په اړه وایي د څېړنو په اړه چې یادونه شوې ده که زموږ سره د څېړنو پایلې شریکې شي موږ حتما په دې اړه څېړنې کوو. د داسې بریدونو مخه باید په خپله پاکستان کې ونیول شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.